د مخ لپاره د دې یو نسخه زه تاسو ته ښیم چې کوم هلکان جینکۍ وایي چې یار زموږ مخ نه دانې صفا شي یا مخ مو تر و تازه ښکاري او ښکلی ښکاري نو ګوره د کریمانو استعمال ضرورت نشته هغې کې کیمیکلز وي نقصاندې اثرات استعمال چې کوم د وزن لپاره د کمیدو نسخه ده هغه تاسو ته ښیم نوټ کړئ دویمه فایده د لیمبو د خوراک او د استعمال دا چې د هاضمې لپاره ډېر زیات بهترین ګڼل کېږي بل د لیمبو خوراک کې یو څو احتیاطه پکار دي د لیمبو باره کې یو خبره مشهوره ده خلک وایي چې یاره مردانه طاقت د دې په خوراک باندې د لیمبو په استعمال کمیږي د دې کې هیڅ حقیقت نشته السلام علیکم لیمبو ته په انګلیش کې لیمن وایي اردو کې ورته لیم وایي او دا ډېر زیاتې غذایي او طبي فواید لري په دې کې ویټامین سی وافر مقدار دی اینټي اکسیډنټ اجزا دي پکې اینټي بیکټیریل اجزا دي پکې نو د دې استعمال د انساني صحت لپاره ډېر زیات فایدهمند دی کمې فایدې دي هغه زه تاسو ته تفصیل سره په دې ویډیو کې ویم بل د وزن کمولو لپاره د سکین لپاره د دې څو خاص نسخې دي نو هغه هم زه تاسو ته ښیم ویډیو تر اخره وګورئ تاسو ته به انشاءالله ډېره زیاته فایده وشي ګورئ په اول نمبر چې د لیمبو د خوراک کومه فایده ده نو دا ایمیونټي سیستم چې کوم انساني بدن کې کوم قوت مدافعت وي هغه تاسو ما اکثر ذکر کړی دی د بیمارو خلاف فایټ کوي جنګ کوي دا یو قدرتي نظام دی نو هغه چې کله کمزور شي انسان باندې بیماری بیا ډېر زر حمله کیږي نو چې کله تاسو د نیمبو خوراک کوئ د نیمبو استعمال کوئ نو هغه ایمیونټي سیستم چې کوم دی قوت مدافعت ډېر زیات مضبوط وي سټرانګ وي د بیمارو خلاف ډېر زیات مضبوط وي او جنګ کوي بیماری د بدن نه زر وځي یا خو حمله ور کیږي نه بیماری په بدن نه راځي که فرض رام شي نو زر ختمیږي نو هغې دپاره د قوت مدافعت طاقت ورکولو لپاره د لیمبو خوراک ډېر زیات بهترین ګڼل کېږي دویمه فایده د لیمبو د خوراک او د استعمال دا چې د هاضمې لپاره ډېر زیات بهترین ګڼل کېږي د دې د چلکي پاوډر یا د دې اوبه هغه چې تاسو استعمالوئ هغه تاسو څکئ هغه اوبه یا هغه پاوډر تاسو خورئ یا دا په سلادو کې تاسو خورئ نو د هاضمې چې څومره مسلې وي بدهضمي وي تیزابیت وي نو هغه هم د دې په استعمال باندې ختمیږي بل د نیمبو خوراک د وزن کمولو لپاره ډېر زیات بهترین ګڼل کېږي د دې چې تاسو سهار کې په نهره خېټه یو ګیلاس اوبو کې یو نیمبو یا دوه نیمبوان چوڼوئ د دې رس پکې اچوئ او هغه څکئ او د نورې فایدې حاصلولو لپاره پکې یو چمچ شات هم اچوئ مسلسل چې تاسو د دې استعمال کوئ بغیر د مضر اثرات نه به ستاسو یو خو فیټي لیور جګر باندې چربي ختمیږي بل به د خېټې چربي مو سره ختمیږي نو د وزن کمولو لپاره هم د نیمبو استعمال ډېر زیات مفید ګڼل کېږي په نیمبو کې اینټي بیکټیریل اجزا دي نو دا چې کوم دی د سکین لپاره بهترین دی بل ویټامین سی پکې وافر مقدار کې دی نو د دې استعمال چې تاسو کوئ دا خورئ تاسو یا د دې رس په مخ باندې لګوئ یا د دې د چلکه چې کوم ده دا تاسو وچه کوئ او هغې نه پاوډر جوړ کوئ پیسټ یې جوړ کوئ تاسو په مخ لګوئ نو دا چې کوم اکني پیمپلز وي په مخ باندې دانې وي یا د سکین سوره مسلې وي نو پای کې دا ډېر بیسټ رول ادا کوي بغیر میډیسن به هغه ټیکېږي انشاءالله او که دا تاسو په خوراک کې شاملوئ نو هم به دغه فایدې تاسو ته ملاویږي سکین به مو تر و تازه وي ورسره او چې څومره د مخ مسلې وي یا لاسونه اکثر چاودي یا پیچ وي یا بدن خشکي ډېره زیاته شي د یخنۍ په موسم کې نو د نیمبو په خوراک به انشاءالله هغه نه کېږي دا نیمبو چې کوم دی دا دغې قدرتي ډیټاکس دي له داسې اجزا پکې دي چې هغه د بدن نه کیمیکل زهریله چې کوم مواد دي هغه خارجوي قدرتي طور باندې سپیشلی خاص طور باندې د جګر نه نو ځیګر صفایي کوي نو چې کله ستاسو جګر صفا وي هاضمه به مو صحیح وي او چې کوم خوراک تاسو کوئ هغه هم تاسو باندې لګي نو مخ به مو سره سور سپین وي نو د نیمبو استعمال خامخا کوئ او دغه فایدې ته انشاءالله حاصلوئ بل په نیمبو کې پوټاشیم ډېر وافر مقدار کې دی پوټاشیم د زړه صحت لپاره ډېر زیات ضروري دی نو چې کوم خلکو زړه مسلې وي یا د زړه مسلو نه بچ کېدل غواړي یا هغوی دا غواړي چې زما د کولیسټرول کم شي ټي جي زما کمه شي هغې دې د نیمبو خوراک کوي دغسې د های بي پي مریضان هم د نیمبو خوراک کولی شي لو بي پي مریضان هم کولی شي مطلب دی کې څه نقصاندې اثرات نشته چې یاره های بي پي یا لو بي پي والا لپاره نقصان دی نو د زړه مریضانو لپاره چې کوم زړه مریضان یا د زړه بیمارو نه بچ کېدو لپاره تاسو د نیمبو خوراک خامخا کوئ ځکه چې دې کې پوټاشیم دی پوټاشیم د بي پي لپاره زړه لپاره ډېر بهتر دی بل د کولیسټرول نارمل کوي چې کوم بیډ کولیسټرول دی او ټرایګلیسرایډ چې کوم دی ټي جي هغه نارمل کوي دا جګر صفایي هم کوي نو دې ټولو مسلو کې تاسو د نیمبو خوراک خامخا کوئ د نیمبو خوراک د ګردو نه پتري چې کوم وي کاڼی د هغې اخراج لپاره ډېر زیات مفید ګڼلی کېږي د چا په ګردو کې کاڼي وي نو د هغې لپاره یو نسخه زه تاسو ته ښیم هغې دي سحر په نهاره یو ګیلاس تړم اوبو کې یو یا دوه نیمبان نه چوڼئ د دې رس پکې اچئ
او یو چمچ زیتونو تیل دی پکې اچي او هغه د په نهره باندې اسکي یو ګیلاس، ورپسې یو ګیلاس داسې ساده اوبه څښي. نو انشاءالله مسلسل یو څو ورځو استعمال سره 15 ورځو استعمال سره به د ګردو نه که واړه کاڼي نو هغه به ډېر زر اخراج شي، او که لوی وي نو بیا دا نسخه تاسو جاري وساتئ او دا فایده به تاسو ته انشاءالله میلاو شي. لیمبو چې کوم دی دا انټي انفلمیشن اجزا لري، یعنی دا د سوزش خلاف ډېر زبردست جنگ کوي، فایټ کوي. نو د جوړونو دردونو لپاره یا بدن کې کوم دی کې سوزش وي یعنی پړسوب وي نو هغه خلکو دپاره هم د دې استعمال بهترین دی. بل د نیمبو خوراک کې یو څو احتیاطه پکار دي چې کوم زنانه پریګننټ وي، حمل وي، هغې د دې مسلسل استعمال نه کوي. ډېر زیات واړو ماشومانو لپاره استعمال نه دی پکار. چې چا ته معدې السر وي، ایچ پایلوري پازیټیو وي یعنی معده کې زخم وي نو هغې د هم مسلسل د دې استعمال نه کوي، تکلیف یې سوا کیدی شي سره. بل د نیمبو باره کې یو خبره مشهوره ده، خلک وایي چې یاره مردانه طاقت د دې په خوراک باندې د نیمبو په استعمال کمیږي. نو دې کې هیڅ حقیقت نشته چې یارګینې دا مردانه طاقت کمی، او هغه مردانه طاقت لپاره چې کوم نقصان ده تراوه څیزونه یې هغه ارټیفیشل تراوه څیزونه یعنی مصنوعي، دا قدرتي ترشه میوه ده، د دې استعمال تاسو کولی شي، مردانه طاقت ته هیڅ نقصان نه ورکوي. ده د نیمبو استعمال چې کوم د وزن لپاره د کمیدو نسخه ده هغه تاسو څخه هم نوټ کړئ. خشک نیمبو به واخلئ، پنساري سره میلاویږي، یا تاسو خپل هم نیمبوان چې کوم دی د یو څو ورځې نور کې کیږي د وچ شي، د دې پوستکي دا به واخلئ، ورسره به سونف واخلئ، کاږه چې ورته وایي، ورسره به خشک پودینه واخلئ، ورسره به سونډ واخلئ یعنی کم ادرک وچ وي دا عام میلاویږي پنساري دکان کې مسالو والا سره میلاویږي. دا به هموزن واخلئ، مثال 50 ګرام یا 100 ګرام به واخلئ او دا به صفا کړئ او بیا به دې نه پاوډر جوړ کړئ په بلنډر باندې. پاوډر به د شیشې په یو جار کې محفوظ کړئ او هغې نه به یو چمچ سهار په نهاره اوبو سره هغه خورئ. یو میاشت چې مسلسل استعمال کوي تاسو بدن کې به کافي تبدیلی محسوسوئ. انشاءالله څه کم چربي ده هغه هم ختمه شي او وزن به په مزه مزه کمیږي د دې په استعمال باندې. د سکین دپاره یعنی د مخ دپاره کوم هلکانو جنکو په مخ باندې دانې وي یا وایي چې یاره زموږ مخ نور هم ښکلی شي، نرم شي، د مخ دپاره د دې یو نسخه زه تاسو ته ښیم چې کوم هلکان جنکۍ وایي چې یاره زموږ مخ نه دانې صفا شي یا مخ مو تر و تازه ښکاري او ښکلی ښکاري. نو ګوره د کریمانو استعمال ضرورت نشته، هغې کې کیمیکلز وي، نقصاندې اثرات وي پکې. هغې لپاره به داسې چلو کوئ چې نیمبو چې کوم دی د دې رس تاسو نیغ په نیغه مخ باندې لګولی شي. ماښام نه تاسو ډکېږي دا ولګوئ، سهار راپاسئ مخ په صابون ووینځئ. یا د دې چې کوم رس دی دا په یو چمچ رس واخلئ، د دې اوبه او شاتو کې مکس کړئ او هغه شات په مخ ولګوئ. یا داسې هم تاسو کولی شئ چې د دې کوم دا چلکه ده د پوستکی دی دا خشک واخلئ، هغې نه پاوډر جوړ کړئ او هغې کې یو چمچ شات واچوئ، یعنې پیسټ جوړ کړئ او هغه پیسټ په مخ باندې لګوئ. نو په کوم صورت کې چې تاسو دا استعمالوئ کوم تاسو ته اسان وي هغې سره به ستاسو مخ تر و تازه وي، مخ خشکي هم ختمیږي او دانې به سره انشاءالله ختمیږي. باقي دا څنګه تاسو ما ذکر وکړو په خوراک کې هم استعمالولی شي، نو چې تاسو دا خورئ او دا تاسو بیروني هم لګوئ نو دا ټولې فایدې به تاسو ته انشاءالله میلاویږي. بل دې کې خاصیت دا دی چې څه مضر اثرات یې نشته دی، څه نقصاندې اثرات یې نشته دی. خاص قسمه ویټامینز دي چې هغه انساني صحت له ډېر زیات ضروري دي، لکه ویټامین سی شو، ویټامین B1 B2 B3 B6 میګنیشیم، پوټاشیم، منرلز، فایبر، دا ټول په دې کې وافر مقدار کې موجود دي. نو دا خپل د خوراک لازمي جز وګڼئ او ارزان میلاویږي، عام میلاویږي، خامخا د دې استعمال کوئ او د دې نه فایدې واخلئ.